یو ته وندې لیلا به ته ووایم د لیلا والا راته ووایه. د لیلا والا دا ډېر وخت د هغه ډېر ورنه مسافر هم دی سړی په طبیعت کې ما شیشه غواړي وایي لیلا مې وړه وه په یارۍ کله پوهېدله بېشکه لیلا مې وړه وه په یارۍ کله پوهېدله کوټګره کور د خدای تباه که په یوه تعویض دې له ماشه واړوله والله څومره زبردست. مې یو کلیوال بیا یې خوله کې پلنګته وویل نه مې پلار شاعر ده نه مې مور شاعره ده نه مې ورونه شاعر دی خالص زه هغه شاعر ته وایم ما باندې هغه راله نیستي راله پوه شوې نو نیستي زه ډېر شاعر کړم ما شاعري نه وه زه اټ سپېټ کېدم وړ کېدم او دا خو له څومره زبردست شعرونه راباسي میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر کتل به دې همیش کږ واږه په مازدیګر دوی که به باران یې او که واوره یې که ژمی یې او که اوړی یې دوبی یې لمر یې دوی دلته بس په خدمت کې ولاړ او نور ځوانان د امن په فضا کې د آرام ساه اخلي. هغه زبردست اتل یې کوم دی چې ډېر ګرانه یو ښه خوشبويي او تر وختو له سړي سره په جسم پاتې. ډیرو قدرمنو کتونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ. له وخته بعد مو بیا غوښتل چې د خلکو په غوښتنه او موږ هم غواړو چې دوی لپاره هغه پخواني ګام په ګام خپرونه چې موږ په راډیوي برنامو کې خپرول هغه غواړو چې په ویډیوي بڼه باندې خپاره کړو ځکه په دغه خپرونه کې ډېر جالب معلومات وي له ډېرو جالبو خلکو سره به مخ وي او ډېر څه له دغه خپرونې تاسو اخیستلی سئ. نو ګرځو په بازار کې هم ګرځو او له جالبو موضوعاتو به تاسو هم خبر سئ او موږ به هم کوشش کوو چې د تاسو لپاره داسې خلک انتخاب کړو چې مطلب لوی اړخه مو معلومات ترلاسه کړي له بل اړخه مو یو څه تفریح هم څه وي. خو په لومړي سر کې له ما سره یو ځوان شاعر ده. په پکتیکا کې شاعران نن سبا بیخي ډېر پیدا کېږي. احمدي صاحب ښه راغلاست درته وایو زموږ دغه نوې خپرونې بلکې ګام په ګام ته له ډېره وخته بعد یې پکې میلمه کوو. نو څنګه یې خلکو ته ځان وروپېژنه؟ مننه خوشحاله اوسئ. زه لیکوال شاعر ګل احمد احمدي د پکتیکا ولایت مرکز اړوند د کڼاوخې د کلي اوسېدونکی یم. مننه احمدي صاحب. دا راته ووایه له ډېره وخته بعد یې وینم اوس خو به دې بیخي ډېرې لولو کتابچې ډکې کړي له شعرو چې نوي شعرونه دي خو تر اوسه به کومې راډیو ته نه یې ویلي خو تاسو راډیو ته زه خوشحاله هم ډېر یم او ټول افغانستان کې تاسو راډیو ډېر اورم هم او خپرونې یې خوږي دي او خپرونې یې یقیني خوند راکوي. مطلب دا خاص دې موږ لپاره ځانګړی کړي دي دا شعرونه بل چاته نه وایم نه مې ویلي دي. تاسو راډیو لپاره مې جوړ کړي دي تاسو راډیو لپاره بیا وایم پسې نو بل داسې وکړئ چې تلونکي بیا هم نه ووایم د دې تاسو په راډیو کې وایم. بس دا خو له موږ سره د تاسو ډېره مینه ده او روزه مبارکه ده. په روزه مبارکه کې شعر ته وخت لري چې شعر ولیکي ووایي؟ ولا خو لیکلي خو نه دي خو دغه کوم نوي چې مې لیکلي دي اوله هغسې به یو ټوټه شعر درته ووایم چې وایي پرېږده انتظار پسې نور مه ګرځه پرېږده انتظار پسې نور مه ګرځه ته په کچه یار پسې نور مه ګرځه او ګوره ستا دوستي به در خرابه کړي ګوره ستا دوستي به در خرابه کړي سم په دې ریبار پسې نور مه ګرځه سرې ګریوانونه ګنډل کېږي نو سرې ګریوانونه ګنډل کېږي نو ډېر په ستن او تار پسې نور مه ګرځه او دومره ظلم مه کړه خدای نه وډار شه دومره ظلم مه کړه خدای نه وډار شه پړې او سنګسار پسې نور مه ګرځه او سږي ختموي غاښونه تک ژیړ کړي سږي ختموي غاښونه تک ژیړ کړي سږي ختموي غاښونه تک ژیړ کړي سګرېټ لیټر نسوار پسې نور مه ګرځه. دا خو بیا دا خو ډېر زبردسته وویل. سږي ختموي غاښونه تک ژیړ کړي سږي ختموي غاښونه تک ژیړ کړي سګرېټ لیټر نسوار پسې نور مه ګرځه او دا نشې به ټول ژوند در تباه کړي ستا دا نشې به ټول ژوند در تباه کړي ستا چرس او په کوکنار پسې نور مه ګرځه او پرېږده مردکۍ او دا کرکټ زده کړه
واه پرېږده مردکۍ او دا کرکټ زده دا کړه د تا ته ډالۍ وي شخصي ښه پرېږده مردکۍ او دا کرکټ زده کړه دې بېډیو شمار پسې نور مه ګرځه ډېر ښه او مه کوه ګیلې د خپل زړګي چاته مه کوه ګیلې د خپل زړګي چاته شین چمن او ښار پسې نور مه ګرځه ډېر ښه تا به کړې سر ټیټی او سر لوړی نه تا به کړې سر ټیټی او سر لوړی نه تربور ظالم اغیار پسې نور مه ګرځه ډېر ښه که څومره ویده زبردست خلک راویښ کوي دې اور واخلي نن په دې بیدار پسې نور مه ګرځه واه بېشکه بېشکه څومره په زړه پورې او دغه د تا دغه شعر څومره ډېر بیتونه لرل او څومره ماشاءالله کاپیه او ردیف او دې شعرونه باندې خو موږ هم لږ شپې زموږ هم له ادبیاتو فارغ وو کله کله د شعرونو باندې کله کتل هم کوو بیا یې تا شعرونه خو ما بیخي ډېر خوښ دي په دې مې خوښ دي خلکو خوښ دي خلک چې خوښ دي هغه د موږ برنامه هم خوښوي که نه احمدي صاحب د تا شعرونه تر اوسه کوم غټو شاعرانو په مشاعرو کې ویلي دي سندرغاړو په سندرو کې ویلي دي نعتخوانانو په نعتونه او شعرونه به دې جوړ اوس خو نعتونه ډېر ویل کېږي هغه غزلې هغه خو اوس نسته نو سبا خدای شاعران دي چې لا کلا خان حیرانه ما ورسېد په راډیو کې د ما یو شعر وویل او صمیمیار یو دانه شعر وویل دي ما نور د هر شاعر خپل شعرونه په خپله باندې وایي نه د بل شاعر شعرونه وایي زه په خپله باندې خپل شعرونه وایم دا ښه د بل شاعر شعرونه نه اصل کې دی دا دغه نیت بدي هم ډېره ده نه ده نیت بدي چې ډېره نیت بدي ډېره ده اوس تا شعر ووایي هغه به خپل شعر څک کوي د تا شعرونه خو ډېر زبردسته دي په دغه خپرونه کې به د کله زنګونه کول راډیو خپرونه کې بیا به د فرمایشي ما ته ډالۍ که بل ورته ډالۍ که هغو سره به د خپل نوم د الهام لپاره ته داسې څه نه دي لري چې الهام ته ډالۍ وایي ستا په ښایسته او سپین بشر باران ورېږي ګوره په ختیځ وریځ په لوېدیځ لمر باران ورېږي ګوره د ستا په عشق کې ډوب الهام دې دروازې ته ولاړ الله د ستا په عشق کې ډوب الهام دې دروازې ته ولاړ دی په خپل ځان د ناخبر باران ورېږي ګوره ته یې وکتل تازه شو لکه ګل د ګلاب د احمدي په خوږ ځیګر باران ورېږي مکمل شعر درته ډالۍ دوه بیتونه درته ډالۍ کړي احمدي صاحب د ژوند ترخې خاطرې خو به لري ترخې خاطرې خو لا اوس نشته خو مخکې داسې یو کلیوال مو مخ تا ته ما یې وویل تاسو کوم ملګری ما سره کړی هغه په دې خوا داسې وکړی سي 10 کاله به وتلي بیا ته ما تاسو مرکه نه کړې خو نور همکاري نه سره کې تاسو راډیو ور تاسو هم دغه سي فرمایشي مرکه نه کړې مې یو کلیوال به خو کې پلنګه ته و شدا خدا دې به دوه کنه راوځي وي به دغه باندې ورته سم نه سو د سرخه په خلک کې بغا واله څنګه ته واله دا څومره ظالم سړی د شاعر په خلک کې او دا خلک څومره زبردست شعرونه را باسي دا داسې ظالم دا کارونه مکه د شاعرانو سره شاعرانو له خلوص سره ډیر پام کوي لکه نه خلک دې غلطه شورولي ها کنه ما یې څه کم کنه به شیطان ډیر وي ها خامخ څه شکایت کړه کله مشمتور یا دغه یو خالي وکړه څنګه ته ډیر ښه د اختر لپاره څه تیاران لري اختر لپاره خو متاسفانه لیک سره غمجن سو په ډیر خواشین سره نو دې شریف په پاک ورسېده اته نو بیا هم دغه لاین وای سره د خپو ګوزم ګناه لري او ډیر خوشاله سیم ګناه لري په مستحق ډول باندې په منظم ډول باندې باید سره په وخت کې وګورځي نو پرتم ګرځي دا لایم د سنت زوس غمجن موضوع نه کوم چې بيخنه غمجن هم زه ما ته ډیر خو نه راکې مخکې به شاعري ذکر ډیر وعده دي نو مجرد وي او وست واده کړی مسولیتونه بم د زیات سوي وسیم لیکم وسم د څه وکړي چې د تاسو ډیر شنو مالک کړی دا اوس ډیجیټلي دنیا د تاسو په موبایل کې شعرونه ثبتوي او که اوس ما افغاني زړه کتابچه ده در سره یا په موبایل یا په موبایل کې هغه ثبت کوم ته په کور باندې جوړ ماتي ولیکم یادې څنګه خپل شعر خو ولا یادې یو څه وکړي ډیر وای ما په ټکرار کې ورپسر محبت پټکای چاته خدای ټولو مشرمنده مکړې سړای چاته دا نور نو شعرونه دی وای د خوږی مور به په ځل کې د زوی ارمان تاسو خیمه کې دا شل د زیټو پکای چاته اوس ډېر شعرونه د سره ټول په یاد باندې ما دا به د شعرو ټولګه د مخ خراب او ځکه شعرونه ټولګه به موږ تاسو سره شریکو تر څو خلک دواره د غلطا سره به د ځل کې څومره ډېر خبرې د کوم شاعر د تا شعر نه یي کوم نعتخوان د تا نعت شریکونه د باندې د کار کړی نعت شعر دی ویل نه نعتونه مې ولا غو د بشدو کې خو شعرونه ډېر فرمایشونه ډېر دي
اته مې ویلي خو دغه نعتونه مو د روزه کې به یو دوه نعتونه مې لیکلي دوه درې هغه پسې ووایم د روزه کې هغه به جوړ کا چې بیا کتنه څه کوله موږ به درته ډیپلوما مکو ښایسته به درته جوړ کړو دا د احمدي صاحب شعرونه ډېر پر مفهومه ډېر خوندور او د زړه له درده یوه د خوشحالي خاطره دې راته ووایه نور به ځو بازار کې نور ډېر ځوانانو سره مو خبرې کړي دي چې دوی سره مرکې وکړو د خلکو کاروبارونه مو وګورو چې ځوان زندګي کاروبار څنګه تېرېږي خوشحالي خاطره خو داسې وکړئ چې ډېر خوشحاله سوی ګور خوشحالي خاطرې خو ډېرې خو بیا داسې یو وخت بیخي دی خوشحاله او په ځان نه پېژني خو دا خو وکړئ چې په یو ټیم کې داسې 8 کاله که 7 کاله مخکې یو مرکه یو چا راسره کړې بیا دا ویډیو نېټ ته پورته کړه بیا ما یو شعر ویل دا شعر سره ما وځړل نو دا داسې وکړئ چې زه ډېر مشهور کړم نو تر ډېر خوشحالي ما بیا ما نه درلودې ډېر بیخي ذات داسې وکړئ چې یو ما ډېر زړغونی سوم ډېر غمجن سوم نو داسې وکړئ چې بیخي زیات دومره بد مشهوره سوم چې د هر مرکه به ما ته زنګ راتلو دې باندې ډېر خوشحاله سوم زه مشهور سوم اوس هم باید مشهور سوم د ما شاعري نوم د شاعري اډې نوم شاعر احمدي د پښتو باندې د واتساپ نمبر مې 0 دا د مفته کې اعلان هم خپور کړ داسې تکړه خلک داسې هوښیار خلک دا خو ډېر تکړه یې ماشاءالله نو موږ دې نه خفه کوو مننه خوشحاله اوسئ ډېر خوشحاله سوم ستاسو له ما سره مرکه وکړه ټول افغانستان کې ټي وي له ورسره مرکه وکړئ زموږ ستاسو بغیر بس موږ به کوشش کوو چې تا له دغه لارې سپورټ کړو چې تا شعرونه ډېر خلک واوري او انشاءالله کوشش به کوو په ویډیویي بڼه باندې اوس خو نن سبا د ډیجیټلي دنیا د اشرار ډیپلوما به دې برابره کړو ډیپلوما به هم کړای شي ولې نه سو کړی یو سمه ډیپلوما به نه په یو شعر ترنم کې یو ډیپلوما هم وکړل شي میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر کتل به دې همیش کاږه واږه په مازدیګر میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر څو وخت وسو ځوانې وه ارامه زندګي د ژوند حال به مو یو بل ته کاوه په مازدیګر میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر چې وبه مې لیدل ستا د پوزې زیړ پېزوان او دې ټیم کې به غزل را یادېده په مازدیګر میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر بچو ته به یې غوښتنه په ککلي کې دغه او فکر به هر یو کور ته درېده په مازدیګر کتل به دې همیش کاږه واږه په مازدیګر د ویر غږ وشو هله ګرانه مور دې شوله خواره د ویر غږ وشو هله ګرانه مور دې شوله خواره و شهید پلار کرته لور زوی ژړېده په مازدیګر میندې کړم چې را دې کړل زړه په مازدیګر غاړې مه خوره ډېره زبردسته غاړه ورسره ده په کار مو راځي دوستانو زو د شرنې بازار بلې برخې ته ځو هلته به هم له خلکو سره مرکې کوو موږ وڅارئ انشاءالله ډېر څه به ترلاسه کړو نیت لپاره دلته ډېر ځوانان ولاړ دي او هڅه کوي چې د خلک په امن کې ښه وخت تېر کړي نو دوی دغه ساحې د دوی تر نظارت لاندې دي دوی یې ګوري چې کوي زه د دې برنامې مسؤل سره خبرې کولی ځي سلامونه جوړ په خیر خوشحاله صحتمند دی پایدار یې بخیر دی څنګه د امنیت څنګه ده شکر الحمدلله امنیت فضا ښه صحیح ده زه د کنډک شهره د قومندانۍ ګزمې مسؤل یم انشاءالله ما ډېرې لاسته راوړنې راوړې دي څوک نشي ګرځېدی غال شو داسې بله فکر څوک نشي کولی مونږ هر وخت تیار سوي کوي انشاءالله تر کومه ساحو پورې د امنیت مسؤلیت لري مسؤلیت خو ډېر ده خو تقریبا دا بازار کې چې لرو بازار امنیت د 10 بجې نه تر 1:30 بجې پورې تر 2 بجې پورې دا ما په غاړه باندې د کنډک شهره انشاءالله امنیت مو سره ښه برابر ده خوشاله دي خلک سره خوشاله دي ځوانان راځي در سره ولاړ دي ښه صحیح ښه خوشحال دي تر اوسه پورې څوک خفه کړي نه دي
چا کوم بده خبر نه ده کړې. روزه مبارکه څنګه در باندې تېرېږي؟ ښه در باندې تېرېږي، شکر الحمدلله. خوشحاله یاست روزه مبارکه؟ ښه صحیح. ماشاءالله روزه مو ښه ده، ځوانان هم در سره خوشحاله دي، وطن کې امن هم وي. دا خوا چې لکه په شیدو غوړو چې 2 وارې سړی پرې واچوي که نه؟ بالکل صحیح. نو دوستانو د امنیت لپاره ځوانان ولاړ دي، که ورځ وي که شپه وي، د خلکو د امنیت ساتنې لپاره، دوی د خوشحاله ساتلو لپاره. دوی که په باران وي او که واوره وي، که ژمی وي او که اوړی وي، دوبی وي، لمر وي، دوی دلته بس په خدمت کې ولاړ دي او نور ځوانان د امن په فضا کې د آرام ساه اخلي. زه د ښار نورو برخو ته به ځو، له خلکو سره به هم خبرې کوو چې خلک لا څه غواړي او د خلکو ژوند زندګي څنګه تېرېږي، کاروبارونه یې څنګه دي او اختر ته څه تیاریانې لري. د دوی سره به هم غږیزو ګام په ګام خپرونه ده. تاسو موږ تعقیب کړئ، انشاءالله ډېر څه به ووینئ. بازار یو بلې برخې ته راغلي یو، دغه ځوان سره به خبرې وکړو چې نوم دې راته ووایه، د ځوانانو د نوم د اشنا سي نوم سره. نوم یې عصمت الله زدران ده، د پکتیکا ولایت ولسوالۍ نکه. د نکې ولسوالۍ اوسېدونکی د پکتیکا ولایت، لرې ځای نه راغلي یاستئ. اتر له کوم ځای راوړئ؟ خوست نه، کابل نه، د ځای نه خپله، د افغانستان خپل اتر دی. کوم اتر دی اوس نن سبا تاسو ډېرې شیشې دي، ډېرې نمونې دي، هغه زبردست اتر یې کوم دی چې ډېر ګران یو ښه خوشبويي او تر وختو له سړي سره په جسم پاتې؟ لا رقم طبیعت خلق لري، حنا شو، الهام شو، هود شو، مشکي زعفران شو، دا رقم اتر خلق لګوي. کوم خلک ډېر اتر کاروي، ډېر استعمالوي؟ الهام اتر دی، جنان پونه. الهام صاحب هم اتر ډېر ماشاءالله ډېر مشهور دی. دغه پوښتنه به کویل به ازموي څنګه حنا شو، الهام شو، دا خلک اکثره ډېر خلک. حنا او الهام دواړه مشهور دي. ځوانان کوم طبقه خلک ډېر کاروي؟ الهام نه ادب مې دا ده چې قاري صاحبان ډېر اتر لګوي، ملا صاحبان ډېر لګوي، ځوانان یې ډېر لګوي، سپین ږیري ډېر لګوي، افغانان یې غونډه لګوي، که قاري صاحبان وي که دغسې هر رقم سړی لګوي. نو تاسو ته د اترو بخښنه معلومه ده، کوم اتر په کوم ځای کې باید ولګول شي؟ دا خو تاسو ته معلوم دي. منځه ته چې سړی ځي هغه سنت طریقه ده، جمعې لمانځه باندې اکثره ډېر لګي. کوم ډېر زبردست اتر دی ته راښکاره کړه داسې موږ هم داسې وګورو، روزه خو به نه پرې خرابېږي؟ نه روزه نه خرابېږي، دا سنت طریقه ده. ښه عجیبه دي دغه. او ټایګر هم شته. فضل لږ بنده د خدای دا خو ډېره زبردسته دی. مکسین خو به نه کېږي، ملاوټ خو به نه کېږي؟ نه ملاوټ نشته کې. ملاوټ هم کېږي خو ما سره ملاوټ ولا نشته. د دې جنس څومره کرایه ورکوي؟ کرایه نشته ماشاءالله الحمدلله. دا کرایه در بچه ته بیا مراد کوي که نه؟ او بالکل. شیشه په څو ورته ډکوي؟ وړه شیشه په سلام ډکي، نیم سلام ډکي. د خپل کاروبار نه خوشحاله یې؟ ماشاءالله الحمدلله. ګزاره دې پکې څومره وخت لاس لګیا؟ 14 کاله کېږي. دغه ټاپرۍ ته ناست یې که د دوکانونه هم جوړ کړي؟ نه دغه پیسې جمع کوې؟ کور پیړولی ده. صحیح ده، خدای دې خوشحاله کړي. شل کول نشته، چا شل کړی نه ده. څه مطلب خوشحاله خپل وطن کې د خپل کور ګټه لاور ګټه؟ 15 وخت لمونځ مې په جمع ده، بازار کوم، غیبت شمت نه بچ یم. مطلب چې خپل کاروبار نه خوشحاله ژوند زندګي برابره دا ښه خبره. الحمدلله. مننه، الله دې کار جوړ کړه. مننه. اترو کې ګزاره کوه، مکسینګ ملاوټ مه کوه. ملاوټ خلک کوي خو داسې وي چې زه یې نه کوم. نه مې کړې ده. روزه کې د غیبت وکړه؟ تا لیدلې؟ نه مې نه ده کړې. او کړي دي، شته ارزان هم شته، ملاوټ هم شته، ما سره غونډ روغ اتر دي. صحیح ده، زه مننه، کور ودان خوشحاله اوسه.
ملنګیار صاحب د مرغانو شوقي یا مرغان د ښه شوقي نه یم ښه او مرغان مطلب نه ساتي په ماشومتوب کې د کله مرغان ته فکر مخکې مو کله کړي نه دي خو دغه دا غاړې وایي هغه بیا شیش ښکاري مطلب مرغان خوند کوم کوي مرغه غاړه یو خوند ورکوي کناری کناري غاړه خو ډېر خوند کوي یو زرک یو کناری زرق هم ښه ده دا ډېر چاته شوق پورې اړه لري څومره وخت راستې کاروبار شروع کړ ما تقریبا وکاله اته کاله به کېږي زده کړه مثال کار تر دې مخکې په لابراتوار کې وې ما لیدلې په لابراتوار کې به د خلکو ته معاینات کول څومره کاله دې په لابراتوار کې کار وکړ 21 کاله ما لابراتوار کې کار وکړ عملي کار نو ولې لابراتوار په کړو ته دې دا د راتګ وجه څه دا خو بس ته ورور سره جلا سوم یو وځي چې دلته ورور دې لابراتوار ونیو او یو دا نه څه کولای لابراتوار دې بیرته خلاص کړو بل لابراتوار دې په کړو یا ما خو عملي کار کړی دا ما خو درس ته ویلې لابراتوار او عملي کار مې کړی دا دا څه نشي کېدای چې په عین وخت کې ته عملي کار خو دې کړی چا سره کار وکړي اجازه نه درکړي څوک دلته دې باندې اجازه نه درکې کنده اسناد غواړي دلته مثال دولت چې دا غا اسناد غواړي هغه عملي کار ته نه ګوري دا عملي کار کړای شي نشي دا خو څه تجربه یعنی تا خلکو ته پیغام دسي هغه خلک چې تجربه لري او اسناد نه لري ته دا کار کېدای شي امکان لري ولی نه لري بالکل کار امکان لري خو دلته دای خلک د کانس دلته خلکو اسناد مطلب اکثر پیسو مخکستې دي خو تجربه هم خاص نه لري خو بیا هم خلک کار کوي لیکن دلته دغه د تجربه خلکو ته دومره اهمیت نه ورکېږي تجربه نه اوس کله تاسو اسناد وای تا خپل کاروبار جوړ وای خو بالکل په جوړو اوس په کولو کار گزار کی الحمدلله شکر د خپل قسمت رسیږي څه پلان لري راتلونکي څه غواړي ځان لپاره وکړي د خپل اولاد لپاره وکړي او اولاد لپاره خو ان شاء الله دا کوشش ده چې دا شی د کنه دا انده نه لري دا پکوړې دا هوټل دا شان انده نه لري صحیح ده یا مصر بچیم دا هغه وس دولسم چې فارغ سو وس کانکور امتحان به ان شاء الله ورکړي بل بچیم دا هغه مطلب دي چې ستلې د کارو کې هغه ټیکټرو کارته چولې دا درس نه ویو خدا نلته تر درس تر هر شي نه ده هنر ته ډیر زیات اهمیت ورکېږي هنر چې کوم زده ان شاء الله غنه ناکامه کیږي چې علم هنر نه وي ځنه تشته به هنر سړی کو ګوري شاید چې علم هم نه هنر هم نه اته خو بیا نه کیږي کنه نه کیږي او ته خپل بچو باندې کله کوم کار کوي اسناد او سرټیفیکټ ورته اخلي وو بالکل بیا خپل کوچ وکړو تجربه مو وکړه تجربه بو کې کار بو کې او ان شاء الله شو اسناد باقي خدای رضا خوشاله اوسه افغانستان کې موږ ملي د غي د پکتیکا یو خاصه کې موږ د غي د خیرکوټ ولسوالۍ جانخیل ولسوالۍ جانخیل کې هغه مخکنی ځکه تاسو نوې جیمنو کوم ځکه ویل کړه نور جنو خلکو خرڅ کړي پاکستان کې کاروبارونه په جوړول د موږ خپل ځکه ود ما کارن په کاروانده نه په جوړ اوس هغه مثال حکومت چې دا بجرب کوي جرب بیا را کوي مطلب دا دولت هم ځکه تاسو مختنی نیولې دي نور مارام نه کوریم ځکه کړي د او باطن نه راپېد کوټه مل نه راپېد چې پر شو دا اوس روزه وته مطلب اسناد نه لري کله مشرانو به ځکه خرڅ کړي کته چې و خرڅ کړي د ماده موږ والي خرڅ دا مسله ډیره د ماجر سره ما ډیر د موږ خپلوان ته پاکستان کې پراته دي نو دوی هغه دلته کاروبارونه او دلته دکانونه او دلته پټي او شیان خرڅ کړو هلته یې ځایونه په جوړ کړو اوس هلته ډیر کمانډ دي اول ته هم نه پرېږدي نن هغه خلک متل کوي پښتانه خو ډیر پاخه متلونه وایي پردي وطن کې ونی کړي تکابه واوري نو نتیجه داس به تاسو دلته راځي په خپل کلی وطنو کې خپل ځای نه لري خپل ځای نه لري نو هدف مدا ده چې کارونه به ان شاء الله تاسو لپاره پیدا شي دولت په پراتون کې ډېر څه کارونه لري ډېر شي پروژې روان دي ان شاء الله دا زیره غوښتل درکوم ان شاء الله به کار به نه یاستي کارونه به درته پیدا شي تاسو هم لږ همکاري خو موږ کاری خو موږ لږ مار میانت خو وچ موږ نس لګا کې اوس ما خپل مار د راغلم تقریبا یو 50 روپۍ ما ګټلې د 15 میاشتې کې دا 50 روپۍ ارونه په یو 50 سال ګټلې کار پیدا شي نروات خو درې ورونه مې ورې د وسه هغه ماته سره راځي یو هغه ته مونږ هم خراب شي ما کنه و ډیر شم لګا د ډیر څه لګا دي یو هغه ته ولا راوړل ولا دوی پاتې دي خو د مار د ور شي هغه د سلر جای د غلې جای وزم مثلا یم ښکاروم ګړې است که چلای است
نه سره ګډ یو سره ګډ دا بس تیارې به درته راځي 50 روپۍ باندې ته هغه تېرېږي 4 میاشتې نو خو هغه لږ هلته لرې خوا کومک ته کوي دلته خو نه تېرېږي صحیح ده خدای دې ژوند زندګي درکړي انشاءالله کار به د ټولو جوړي صحیح چې خپل وطن ته راسئ دومره خواري مو وکړله لږ خواري دلته مو وکړئ نه انشاءالله امنیت به خپله کړو موږ دا مو خپل وطن ده او بل ورته نور خلکو ته مو وایاست دلته مځکې مه خرڅوئ روپۍ یوسئ پاکستان د شیان پرې جوړوئ نه نه چې په څه او باطل شی جوړول هغه به دلې دلته بندو په افغانستان کې آفرین دا زبردست کار او دلته به انشاءالله دکان کاروبار او کور مور زندګي دا به دلته برابروو دا خپل وطن خپل عیدرم ده د موږ ملي کېدل اب موږ دوی راړول علي پاکستان ته راړول حرام لکه ما وریا شخ کړی دلې راړول خوشاله مننه کور ودان صحیح ده الله دې دغه ځوان کارم جوړ کړي الله دې کار جوړ کړي موږ سره شه وطن کې اوس سره راځي کارونه به پیدا شي یو بم د کس نه وژل به سوی پیدا کیږي صحیح ده کته اوس فکر وکړه زم اوس بیا روزګار دا ولا دی ور په صحیح ده لګایو خپل مهنت خو خاري کار شو ګست ان شاء الله دمر بیګه ته پیدا کیږي گزاره اوس صحیح ده گزاره به سره کو یا غریبی ده نن مې یو جانان بسته کله شکول ارزانی سو بیا به ګور ځان ور معرفي کول کوم ځای څخه راغلی د مکمل ډول ځان ور معرفي زه لاول تاسو ټول ته وایم سلام وایم بعد له سلام زه راغلی یم له کراچۍ راغلی یم څومره وخت کراچۍ کې تېر کړی دی ما په دشت بس ورې سوی ده پیدایښت نه پیدا سوی ورې پکتیکا کې د کوم ځای یاستئ زه د خواجه خیرو د علي خان د کلي یم خواجه خیرو د علي خان د کلي کله چې له ډېر وخته بعد خپل کلي ته رالې نو خلک د پیژندل خلکو درته په څرنګ وړه کتل چې دا څوک راغلی ده او دلته ځای لري نه لري ماشاءالله ولد د وطن خلکو ماته ډېر زیات هغه راکړې مینه راکړې ده هغه زه سهار کې روان یم که روان یم بس نه پرېږدي که په کټواز کې روان یم که په ګردیز کې روان یم ما ډېر زیات هغه مینهوال زه خپله یم شاعر شاعر ته خلک ما پېژني دوستانو د نوموړي شاعري خو تاسو لیدلې ده په ټیک ټاک سوشل میډیا په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې د هغه اکاونټونه ډېر مشهور دي ډېر مینوال له دې لارې پیدا کړي دي نو اوس مو پیدا کړی د په عین وخت کې به د شعر شاعري م راته کوي او په څنګ کې به ورسره د ژوند په ستونزو مشکلاتو هم خبرې کوو نو ولې اړ شوې چې دلته راسې خپل وطن ته ولا نه بس ورې مې زندګي هغه تنګه شوله من د خپل وطن که مې ښه ده او که مې بد ده د ما مور ده اوس وطن د سیاست لري لکه د مور که هغه سړی نشي پوهېږي هغه نو بیخي هغه افغان ده نو افغان ده جاهل ده ناپوه جاهله ده هغه ناپوه ده و خپله مور که مې لیونۍ دم خو ما مور ده زه ځینې پیدا یم صحیح ده او که بله مور او مېرنۍ دا ده لکه لمر خو هغه ما ته مینه نه راکوي اوس زه چې په بل هغه کې وم په هېواد کې وم هغه د ما مېرنۍ مور وه او دغه د ما خپله مور ده که دلته زه وږی یم هم زه خوشحال یم که په بل وطن کې موړ وم هم زه خفه وم نو خدای دې په خیر راوله خپل وطن ته راغلی بس په موږ هم ګران یې موږ هم د تا د شعرونو ډېر مینهوال یو او له وطن سره ډېره مینه لري زړه کې د څه ارمانونه دي زړه کې مې دا ارمان چې مې په وطن کې هغه سم کاروبار سم وای کاروبار خو زه ډېر هغه یم نه چاته اکثر خلک لاس نیسي خپله باندې زه بچي کېنوم لوږه کېنوم خو زه چاته لاس نه نیسم زما اصول ده صحیح ده نو بس د کاروبار له لاسه مې لږ ماته خوړلې ده مطلب غربت ته خدای به انشاءالله ټولې ستونزې اسانه کړي چې په خیر وطن ته رالې په پاکستان کې د څه کاروبار کوو په پاکستان کې هم ما ډېر کارونه کړي دي ونې مې موټر مې چلول ایډین مې چلول او ورځ خبریال هم د ټي وي خبریال هم جرنالیست هم ښه ماشاءالله ډېر کارونه دې کړي وو له دې ادرسه دې کوم داسې عاید پیدا نه کړو داسې پیسې مطلب پیدا دې نه کړې چې ژوند زندګي دې هلته جوړه کړې وای یا دې پیسې دلته له ځان سره راوړې وای والله زه به یو خبر سره ورکړه وایي په بل وطن کې وایي مه کره ګلان اخر در پاته کېږي بل چاته خپل وطن کې وکره ګلان چې یو وخت به افکار درسي راشنه سي او بویایي پسې بیا پسې بویایي نو ډېره په زړه پورې شاعري ده دا شعر شاعري ته دې له کومه ورځې مخ کړې ده پاکستان کې به دې هم شعرونه ویل که د دا اوس لنډو وختو کې کله چې دا غربت در باندې راغلی ده بیا د شعر شاعري ته مخه کړې ده غربت هم کله کله شعر شاعري ته سړی مخه کوي مجبور سي والله ورکه نه مې پلار شاعر ده نه مې مور شاعره ده نه مې ورونه شاعر دی خالي زه هغه شاعر څه وایم ما باندې هغه راغله نیستي راغله پوه شوې نو نیستي زه ډېر شاعر کړم ما شاعري نه وه زه اټ سپېټ کېدم مړ کېدم دا خبره ځینې شاعران مې لیدلي دي
له مینې له عاشقي شاعران یې، ځینې د وطن له محبته شاعران یې. ته له نیستۍ شاعر سوی د نیستۍ د غربت له وجې چې د شعرونو ته مخه کړې ده، کوم ډول شعرونه ډېر خوښوې؟ کوم ډول والله ورکه دې ما خو شعرونه دوه قسم دي. یو ما شعرونه ویل د مور پسې ویلي دي او یو شعرونه ویل د وطن پسې. وطن داسې هغه صحت لري لکه د مور. ما یو فرق نشته، که هغه مور یادوم که دغه مور یادوم د ما دواړه منډې دي. له مور سره د مثال شګړه په ژوندون شو؟ الحمدلله اوس مو شکر ژوندی دی الحمدلله. شه ماشاءالله ژوندی دی، درته به دعاګانې درته چې خوشحاله ده. الحمدلله. هغه خلک چې مندې لري او ښه رویه ورسره نه کوي، تا به هغو ورونو هغو بچیانو ته څه پیغام؟ ګوره د پښتو کې مثال ده چې څه کرې خبرې بې مور نیم میاشتې په خېټ کې هغه ګرځولی یې، بیا په خپل خوبونه ارام کړي دي، 10-15 کاله خپل خوبونه ارام کړي دي، خو ته بې للو للو ویدولې. صحیح ده. او نن چې ته واده وکړې او مور ته ته بده خبره کوې او بد ویل کوې، دا خو انصافي ده. د ښځې په سر باندې یا د اوښکې په سر باندې یا د خسر په سر باندې باید هغه مور چې ته پیدا کړی یې او دې دنیا ته رالیږلی یې باید چې د مور قدر زیات وکړې. بېشکه بېشکه. اوس غواړو چې دا مینهوالو ته خوشحاله وساتو. د شعر شاعري له ټولګو نه دي، یو څو بیتونه ورته وایې نه؟ شلوار به ورته ووایم، بس کوم شعر تاسې غواړئ هغه شعر ورته ووایم. یو نورو د وطن خو د ډېر ویله دي، یو بل داسې آزاد شعر ووایه چې مطلب دا خلک هم داسې مست شعر وایي زړونه یې راپورته شي. ښه زه بیا یو ته وایم د لیلا به ته ووایم. د لیلا والا راته ووایه. د لیلا والا هم دا ډېر وخت د هغه ډېر ورونه مسافر هم دی. صحیح ده. په طبیعت کې ما شعر غواړي وایي لیلا مې وړه وه په یارۍ کله پوهېدله، بېشکه. لیلا مې وړه وه په یارۍ کله پوهېدله، کوټګره کور د خدای تباه که په یوه تعویض دې له ماشه واړوله. والله څومره زبردسته قافیه وه. لیلا مې تنکۍ وه تنکۍ مې ولوی کړې، لیلا مې تنکۍ وه تنکۍ مې ولوی کړې، کله دې ځواني شپې رالې ظالم پلار یې اوس بل ته ودوینه. څومره خطرناکه صحنه به وي دا. شا بل وایه. د مین په باندې زه یم ظالم پلار یې باران پیدا کړی دی نی، مین په باندې زه یم ظالم پلار دې باران پیدا کړی دی نی، د میوو دسمال یې بل کلي ته وړی نی، زړګی مې په تا باندې امانت یې وساته، زړګی مې په تا باندې مین دی امانت یې وساته، ما پرېږده لکه لیونی تنها به زه ژړېږم، ما پرېږده لیونی لکه تنها به زه ژړېږم، زړګی مې در وباسه له ځان سره امانت یې وساته، که زه در سره نه یم زما یادونه به در سره وي، که زه نه یم زما یادونه به در سره وي، زما یادونه به تا هر وخت ژړوي، زما یادونه به تا هر وخت ژړوي، که زه نه یم زما زړګی ته امانت یې وساته. بېشکه. حمید خانه ته یقین وکړه دا شعر اول وار ده چې زه د تا له خولې اورم او دومره په جذباتو کې او دومره په خوند او دومره له زړه دې ووایي که نه د مینهوال به څومره خوشحاله سي. اوس غواړم په یوه بله برخه کې دا خو د لیلا شعر ووایو، نور کوم کوم شعرونه داسې ته ویلی سي چې مطلب چې هم داسې بهترین جذابي؟ زه یو شعر به ته ووایم دا ما چې کوم ورونه هغه شهیدان سوي دي دا مخکې انقلاب کې چې و مثال هغه هم ورونه وو هغه هم ورونه وو. صحیح ده. یو شعر به ته ووایم ویې ګورې مینهوال دې هم واورې واورې او ښه به غورې واورې او سپورټ کوي او خوښه کوي اصلا. و یو وخت د غرونو لیوان زما د ورونو په غوښو هی ماړه وو، یو وخت د غرونو لیوان زما د ورونو په غوښو هی ماړه وو، د کلي کاریزونه مې د ورونو په سرونو باندې ډک وو، د کلي کاریزونه مې د ورونو په سرونو باندې ډک وو، د کلي لیوني سپي مې د ورونو په سرونو باندې ماړه شو، یو خوا به چغې هی نارې وې، د ورېندارې مې سرتورې هی نارې وې، د یو سلګۍ د بل به جنازې وې، د یو به سلګۍ د بل به جنازې وې، د ورېندارې مې سرتورې هی نارې وې، د مور لمنه مې په وینو باندې سره وه، د مور لمنه مې په وینو باندې سره وه، ظالم به ورته په خندا خندا کې ورته خاندي، او مور مې په غمونو باندې لاسونه یاره سره وو، د مور د زمنو په وینو باندې لاسونه یاره سره وو،
له چا نه ګیله وکم چا ته فریاد وکړم چې دوه ورونه مې په خپل منځ کې سره اخته وو په خپل منځ کې سره اخته وو خدایه شکر ده اوس مې خفا ورونه مې ټول وطن ته را روان دي خدایه شکر ده اوس مې خفا ورونه مې ټول وطن ته را روان دي زما هغه د غرونو لیوني هم وطن ته را روان دي چې په خپل منځ کې جنګېدلو یو بل ته سره ناست په امر چوو هغه مور خور ورنداره مې په سلګو ورته ژړل اوس شکر د خدایه ورنداره مورکۍ مې خندا ورته ژاړي چې دوی خپل بچي ورته را روان دي ډېر ښه حمید خان غاړې مه خورې الله دې راته ژوندی لره حمید خان خاطرې خو ډېرې در باندې تېرې سوي دي غم خاطرې شعرونه دې په هره برخه کې ویلي دي یو وخت به پیدا کولو تا سره به بیا مفصله مرکه لرو خاطرو ته به راسو د ژوند داسې خوږه خاطره راته ووایه چې په ژوند کې ډېر خوشحاله سوی والله ورو بس یو خوشحاله سوی یم چې ما په وطن کې سوله راغله ډېر ښه دا خو د ټولو افغانانو چې سوله راغله شکر ده چې ورونه مې له قتلونه منې سولو او خوندې مندې مې له ژړاګانو منې سولې دغه د ما لپاره د اختره ورځ ده ښه او جالبې خاطرې پاکستان کې به دې ډېرې خاطرې د خبریالۍ کې به دې خاطره وي د مسافري دې ډېره کړې ده ډېرو هېوادو ته تللی څو هېوادو ته دې سفرونه کړي والله تللی یم ایران ته ترکیې ته یونان ته بلغاریا ته سربیا ته ګریش ته دغه لارې دي چې سړی په قاچاقي لارو باندې اروپا نورو هېوادونو جرمني هېوادونو ته ځي تاسې به کوشش کوو جرمني نه پاک ته ولاړ سئ ولې راوګرځېداستئ والله بس مشکلاتو وس ونیولو راوایې ډولاستئ په لارې به هم ډېر تکلیفونه ګاللي والله مشکلاتو ډېر دوستانو له حمید خان سره به بیا د دغه ټولو سفرونو ده په خپل ژوند کې ډېر تکلیفونه ګاللي دي د ډېر سفرونه کړي دي تر څو د خپل اولاد لپاره یو ډول عاید د لاسته راوړي یو حلاله نفقه پیدا کړي په سرو سکروټو باندې تېر سوی ده د مرمیو تر له بارانه وتلی دا سړی له سمندرونو وتلی د ټولو سمندرونو له ګیدړانو لیوانو تېر سوی ده تر ډېرو هېوادونو تېر سوی ده دغه خاطرې به بیا ډېرې سره شریکوو په وروستیو کې په یو لنډ بیت په دغه موږ تاسې دغه برنامه را ونغاړو او بیا به مفصله مرکه بیا وروسته سره کوو ځکه ژوند کې ډېرې خاطرې دي حمید خان ډېر سفرونه کړي دي ډېر لوبې کړي دي خبریال و همدا شان په خیریه برخو کې ډېر کارونه کړي دي د هغو به معلومات ورته خپرو یو بیت ورته ووایه یو دوه بیته داسې جالب ووایه چې داسې خوشحالي بیتونه وي د غم وال به نه یې موږ دومره نور حوصله نه لرو چې خوشحالي بیتونه ووایه چې د جانان یې بل چا یې ته ووایه شل ور به ته ووایم وای ځوانان مې بلبلان دي چې له وطنه یې ورکېږي جنکۍ خو بلبلې دي چې په وطن کې پاتې کېږي خدایه شکر پسرلی راغی بلبلان مې خپل وطن ته رالو خدایه شکر پسرلی راغی ځوانان مې خپل وطن ته یاره رالو له چا نه ګیله وکم چا ته فریاد وکم تنکې ګلان مې له اروپا نه یاره رالو ډېر ښه دوستانو د ګام په ګام خپرونې نننی میلمه له موږ سره حمید خان شاعر حمید خان و نو دوستانو کور مو ودان چې تر دې وخته پورې له موږ سره پاتې سواستئ زموږ د ګام ګام خپرونه په همدې ځای د حمید خان شاعر په دغو ښایسته شعرونو باندې پای ته ورسوله په نورو خپرونو کې به انشاءالله له تاسو سره مله ما سیف الله اکبر او زما ګران همکار جمال الدین الهام ته په همدې ځای راکړه اجازه لویه لمه مل